د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شویو پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. په دې اونۍ کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو د امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري د نوي فرمان د عملي کولو او د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه له هلمند او غزني ولایتونو څخه 422 تنه رواني ناروغان راټول او د یادو ولایتونو اړوند سرې میاشتې ریاستونو ته د درملنې په موخه سپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 3 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 28 د کورني تاوتریخوالي، 15 د میراث نه د غیر شرعي نکاحګانو، 6 د ولور، 6 د نفقې ورکړې، 4 د طلاق او 5 میرمنو ته د شرعي نکاح کولو زمینه برابره شوې ده. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 8 لویې دښمنۍ او 18 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 7 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 2 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.